الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې ټي وی ګران وختونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته را چې موږ تاسو ته په مختلف پروګرامونو کې مختلف شاعران کې نو مختلف ادیبان کې نو نن موږ راغلی د یونس خان یونس صاحب خواله ډېر ملګري به پیژني ډېر ملګري به نه پیژني خو ډېر په زړه پورې لیکل کوي نو چونکې وخت نه وخت لري خبرې ډېرې کول نه غواړو راځو یونس خان صاحب طرف ته یونس صاحب په پروګرام کې تاسو ته کړی وایو جی مننه د جرګه ټي وی چې څومره ټیم دی عادل صاحب نادر خان لالا طاهر جان لالا ټولو ته ډېر ادب او احترامات چې څومره کتونکي دي هغوی ته هم او ستاسو چې کوم کار زیار کوئ د پښتو دپاره د پښتو ادب دپاره ډېر د ستاینې وړ دی زه دا یې ډېره ستاینه کوم مننه جی ډېره مننه. یونس صاحب زموږ سره یو کلام شریک کوي د ګرانو ښه کتونکو دپاره کلام خو به دغه کلام درته ووایم چې څه به په ما وجاړي څه خو به په تا وجاړي څه به په ما وجاړي څه خو به په تا وجاړي که زړه مې وسپړدو نو خلک به بلا وجاړي او د بېوسۍ تصویره ځکه دې وباسمه نه د بېوسۍ تصویره ځکه دې وباسمه نه په ما بلا خلک مین دي به بیا وجاړي او ته که تې تلی یې په تا پسې خو زه جاړمه ته که تې تلی یې په تا پسې خو زه جاړمه ځکه تې لاړمه په ما خو به دنیا وجاړي. او عادل صاحب دا شعر تاسو ته ډالۍ وي چې اجل راضي به خو څه وخت ژوندانه پکار دی اجل راضي به خو څه وخت ژوندانه پکار دی هسې نه ژوند راپسې بېرته په ژړا وجاړي. او یونسه دا د یارانې ژوندون د مرګ خو نه دی یونسه دا د یارانې ژوندون د مرګ خو نه دی خواږه یاران مې دي بلا به په والله وجاړي. ډېر ښه یونس صاحب ډېر مزېدار ډېر له ګرانو ختونکو تاسو د یونس صاحب نه کلام واورېدو نو موږ وایو چې یاره یو بل ښایسته کلام را سره هم شریک کړي نو ډېره مننه به جي یونس صاحب. بل کلام به درته دغه ووایو چې بېوسه ومه ځکه به مې یاره پټوله بېوسه ومه ځکه به مې یاره پټوله د خلکو به د خولې نه مې خبره پټوله او زما قسمت کماله و سپېره برخه راکړې زما قسمت کماله و سپېره برخه راکړې واګدارو به مې هم رانه ښه غوره پټوله او ماښام چې به تیاره شوله نومړې به مې ډیوې کړې طاهر لالا ماښام چې به تیاره شوله نومړې به مې ډیوې کړې ما خپله غریبي به د ماښام چې به تیاره شوله نومړې به مې ډیوې کړې ما خپله غریبي به د نظره پټوله او که خوب بلاله نه راتله د کس ته به وده شوم که خوب بلاله نه راتله د کس ته به وده شوم په دې طرز به ما خپله نخره پټوله. ډېر ښه ډېر زبردست. او طاهر لالا چې ته به پسې تلې راتلې دیدن به پکې وشو چې ته به پسې تلې راتلې دیدن به پکې وشو ما ځکه به د ستاسو نه کونتره پټوله. ډېره مننه چې ته به پسې تلې راتلې دیدن به پکې وشو ما ځکه به د ستاسو نه کونتره پټوله. غزل به مې یونس بس د دغې یارې نه وې غزل به مې یونس بس د دغې یارې نه وې د بازو به د یو بله سندره پټوله. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر مزېدار. ګرانو ښودونکو تاسو یونس صاحب واورېدو ډېر په زړه پورې کلامونه یې په دغه کړه موږ هم ترې ډېره مزه واخیسته تاسو هم ترې امید دی چې ډېره مزه اخیستي چې وخت چونکې ناوخته تیاره ده نو موږ به کلي ته ځو ځای لرې دی نو انشاءالله په روان پروګرام کې به د یو نوي میلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو نو تر هغه وخته پورې موږ له راکړئ اجازت د الله په امان.